او بخونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو او درنو زده کړیالانو، هیله لرم چې ټول روغ رمټ اوسئ. امیدوار هستم همتان صحت و سلامت باشین. موږ په نهم ټولګي کې ما در صنف نهم لومړی او دویم لوستونه ولوستل. درس اول و درس دوم را با هم کار کردیم چې لومړی لوست د هم په اړه و. درس اول در مورد هم بود، احمد کلاچوی شعر و او دویم درس د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په اړه و. دا چې نړۍ مخکې له حضرت محمد نه په څه ډول مصیبتونو اخته و، په دې هکله مو پوره بحث وکړ، دقیقا بحث کردیم. نن راځو امروز میایم او په دریم لوست باندې خبرې کوو. دریم لوست درس سوم زموږ او د تاسې دریم لوست له هیواد سره مینه، له با هیواد وطن مینه محبت با وطن یا با کشور. په دې لوست کې به څه شی زده کړو؟ در این درس چه چیزی را یاد میگیریم؟ د پښتو ژبې زده کړه، یادگیری زبان پښتو، د نویو کلمو زده کول، یادگیری کلمات جدید، د نویو عبارتونو زده کول، یادگیری عبارات جدید، د هیواد په هکله معلومات ترلاسه کول، در مورد کشور معلومات به دست آوردن او همداسې له هیواد سره مینه پیدا کول، با کشور محبت پیدا کردن. یعنی کله چې موږ هیواد وپیژنو، زمانی که ما کشور را بشناسیم، دقیقا میتونیم بفهمیم که چرا ما باید کشور را دوست داشته باشیم. نو په دقت سره غوږ ونیسئ، پس به دقت گوش بگیرین تر څو دغه درس زده کړئ. خلک، مردم ولی چرا له خپل هیواد سره با کشور خود مینه لري، محبت دارن، یا مردم چرا کشور خود را دوست دارن؟ هر چاته به هر کس خپل وطنش کشمیر دی، کشمیر است. یعنی به هر کس وطنش چی است؟ کشمیر است، حیثیت کشمیر داره. کشمیر چیست؟ کشمیر منطقی است در پاکستان، وسط پاکستان و هندوستان. دا متل څه معنا لري؟ این ضرب المثل، متل ضرب المثل څه معنا لري؟ چی معنا داره؟ به هر کس وطنش کشمیر است. هغه آن وګړي مردم چی که په یوه جغرافیایی در یک جغرافیایی سیمه منطقه در یک منطقه جغرافیایی اوسی زندگی میکنند. گرد کلتور، گرد مشترک کلتور، عنعنات، فرهنگ او تاریخ لري، تاریخ و فرهنگ مشترک دارند. یا ملت، یک ملت بلل کیږي، نامیده میشوند. د ټول ملت، تمام ملت، ټاټوبی سرزمین تمام ملت تا به هیواد وای وطن میگوید. یعنی به سرزمین کل ملت چی میگیم؟ وطن میگیم. افغانستان یو هیواد، افغانستان یک کشور او اوسیدونکي و باشنده هایش یو ملت ده، یک ملت است. د دې ملت نام این ملت، د دې این ملت نام این ملت افغان دی، افغان است. په دې درس کې یا په دې لوست کې در این درس له خپل هیواد او ټاټوبي سره مینه در مورد محبت با کشور و با سرزمین خود خبری کوو، صحبت میکنیم. دا چې موږ له خپل هیواد سره ولی باید مینه ولرو، که ما با کشور خود چرا محبت باید داشته باشیم. پر هر چا بالای هر کس خپل هیواد، کشور خودش او ټاټوبی و سرزمین خودش ګران دی، عزیز است. او مینه و محبت ورسره همراهش لري، دارد و محبت همراهش دارد. او د هیواد و کشور ټول اوسیدونکي، تمام باشنده ها، قوم ها سره ورونه، با هم برادر او یو د بل و یک دیگر مټ، یعنی بازو او بازو دی و بازو هستند. کلمات مترادف آوردم. مټ یعنی بازو، تمامشان به یک دیگر برادر و بازو یک دیگر هستند. د هوا مرغان، پرندگان هم لخپلو با خود زال و آشیانه ها، با آشیانه های خود. ببینین طرز ترجمه رو باید شما دیگه یاد بگیرین، مرتب ساختن کلمات باید شما یاد بگیرین. لخپلو زالو سره با آشیانه های خود یا لانه های خود، چی کور که خانه او وطنی و وطنشان بلل کیږي، نامیده می شود، مینه لري، محبت دارن، دوست دارن. لهمده از همین عمل سبب، از همین سبب هر ورځ، هر روز لخپلو از خود زال و آشیانه ها
الوزی پرواز میکنن. از همین سبب هر روز از آشیانه خود چی میکنن؟ پرواز میکنن. پشنو باغچو در باغچه های سبز او سمسور و باغونو و باغهای تر و تازه و سرسبز میوه خوری میوه میخورند. دگل و پر تانگو در شاخه های گلها، تانگو شاخه، در شاخه های گلها گرزی میگردند، یعنی گشت و گذار میکنند. خوب اما خپل کور خانه خود نهیروی فراموش نمیکنند او بیرته و دوباره خپل و زالو با آشیانه های خود ځکه به خاطر راضی می آیند چې دوی که اینها هم زموږ پشان یا زموږ په څیر زموږ ما په څیر بمانند ما له خپل کور او ځالې سره با خانه و آشیانه و لانی خود مینه لري، محبت دارند. د مینې محبت او کور مینې و خانه محبت د هر چا په زړه کې در قلب هر کس چا کس په زړه در قلب وی می باشد او خپل هیواد و کشورش په هر چا به هر کس گران دی، عزیز است. کشور به هر کس چی است؟ عزیز است. د یوه هیواد اوسیدونکي، یوه هیواد یک کشور اوسیدونکي باشندگان په خپل وطن کې در وطن خود د اوسیدلو زندگی کردن، زده کړي، تحصیل حق لري، حق دارن، حق زندگی کردن و تحصیل را دارن. زموږ گران هیواد کشور عزیز ما افغانستان، زموږ ما گران عزیز او هیواد وطن کشور عزیز ما یا وطن عزیز ما د هر افغان په زړه کې در قلب هر افغان ځای لري، جای دارد او مینه ورسره لري و همراهش محبت داره و دوستش داره. تر دې چې تا این که خپل خود سر و مال خود را تری ازش زاروی فدا می سازه. یعنی تا حد همراهش محبت داره، تا حد وطن خود دوست داره که سر و مال خود را، دارایی خود را فدایش می سازه. خوب اما یک لویشت بلست زمکه زمینش را چاته به کسی نپریگدی نمیگذارد. لکه چی؟ مثل که یک شاعر میگم خپل خاور به پخپلو بینو پالم که حاجت یا قربانی زما د تنشیم. خاک خود را با خون خود پرورش میتم. با خون خود چی میکنم؟ پرورش میتم. اگر حاجتش قربانی وجود ما هم شود، یعنی هدفش است اگر خاک محتاج خون شود و محتاج تراوت و تازگی شود، من خود به من فدایش میسازم، قربانش میسازم و یک خاک من پرورش میدم. هیواد وطن گرانی عزیز مور مانند غون دیده مثل مادر عزیز هست. کشور د هیواد رڼې اوبه، آب روشن وطن، رڼې روشن پاک صاف آب روشن وطن د مور مادر شیدو و شیر غوندی به مثل سپینی سفید او خوږی وی و شیرین می باشد. آب سفید و روشن وطن مثل شیر مادر سفید و شیرین است. هیواد وطن د اولاد په څیر به مثل اولادش موږ په خپل غیږه کې ما را در آغوش خود آغوش لویوی بزرگ می سازد. همین لامل دی، سبب است، همین علت است، همین سبب است چی هیواد را باندی که کشور بالای ما را باندی، بالای ما گران دی، عزیز است. او پری و بالایش لسر و مال، از سر و مال خود تیر استیم، یعنی از سر مال خود میگذاریم برایش. د هیواد وطن داس پیری خاوری، این خاک خاکیش را، این خاک بسیار سادهش را زموږ ما د پلرونو پدرها او نیکونو و نیاکان هډوکی دی، استخوان است. یعنی این خاکی کشور ما استخوان پدر و نیاکان ما هست و استخوان پدرها و نیاکان ما هست که ما ورته برایش په درنه سترګه په چشم احترام ګورو میبینیم. درنه سترګه یعنی چشم احترام. ما که په دې هیواد کې در این کشور لوی بزرگ شوی و شده ایم،
په اوبو با آبش او هوا و هواش، غلو غلجاتش او دانو و حبوباتش ژوند کوو، زندگی میکنیم، میخوریم، مینوشیم، زندگی میکنیم. پرموگ بالای ما دومره حق لري، دومره اقدر حق داره، لکه مثل یو زړسوانده، یک دلسوز او مهربان مور، یک مادر مهربان و دلسوز، چیه که پر خپل بالای خود اولاد لري، بالای اولاد خود دارد. موږ د دې ګران هیواد، ما کشور عزیز، سپیڅلی خاوره، خاک مقدسش را، ما از خاک مقدس این کشور عزیز هغه نیالگی و آن نهالهایش هستیم، یعنی ما آن نهالهای مقدس این خاک پاک هستیم که خزان او پسرلی و بهار ما یو ده یک است. هم خزان ما یکیست و هم بهار ما یکیست. ښه و بد، خوب و بد ما، غم و ښادی، غم و خوشی ما شریک دی، شریک هست، یک جای هست. د یو افغان په نامه، به نام یک افغان یادیږو، یاد می شویم، او یو له بله و یک با دیگر په هیڅ ډول، به هیچ نوع، به هیچ صورت نه بیلیږو، جدا نمی شویم. ټول همه ما یک او واحد ملت یو و ملت واحد هستیم، یک هستیم. خب ټول باید، همه ما باید د خپل هیواد، کشور خود ودانه آبادی او د خلکو و مردم د سوکالی لپاره، برای آرامششان، سهولتشان، سوکالی برای آرامی و آرامش و حساینشان، لومړی اول زده کړه بیاموزیم او بیا و باز کار وکړو، کار کنیم. یعنی اول درس بخوانیم و باز کار کنیم. چه هیواد که کشور ما ودان، آباد او هیوادوال ما و هموطنان ما سوکاله، آرام شوند. د دې وطن، این وطن، هر اوسیدونکی، هر باشندش رنگ، ژبې، زبان، قوم او سمت و طرف له توپیر پرته، بدون تفاوت، یعنی بدون در نظر داشت تفاوت سمتی، قومی، زبانی و رنگ، هر باشندش حق لري، حق دارد چې دلته که در اینجا ووسی، زندگی کنه او د هیواد و کشور له ټولو از همه امتیازاتونه یا امتیازونونه، از امتیازاتش و امتیازهایش برخمن وي، مستفید باشد او د هغوی و آنها په مقابل کې، در مقابلشان خپل مسئولیت خود را سرته ورسوي، انجام دهند و در مقابلشان همو مسئولیت خود را انجام بدهند. مثلا ټول نرینه، تمام مردها او ښځې و زنها زده کړې وکړي، تحصیل کنند او په ګډه و مشترکاً یک جا خپل هیواد، کشور خود ودان کړي، آباد کنند او د هیواد په پاکوالی یعنی که پاکی، در پاکی کشور او سمسورتیا و سرسبزی کشور عملی گام‌های عملی را پورته کړي، بردارن. اینطوری که مثلا مرد تحصیل کنه، سړی تحصیل وکړي، ښځه تحصیل ونه کړي، زن تحصیل نکنه، سړی مثلا پاککاری ونه کړي، ښځه پاککاری وکړي، مرد پاککاری نکنه، اصلا در قصهش نباشه، زن پاککاری کنه. یا مثلا شما فکر کنین هر کدام ما میاییم چی میکنیم؟ یک چیز رو میخوریم، حتی می خسته رو ببینیم، در میندک و بوریم، در خرو ایره میخوریم او پوستو که یاچو و پوستش رو میندازیم. زوایم خیر په یو پوستو کې څه نه کیږي، په یو بوتل څه نه کیږي، کار نه چټلیږي، با یک خسته چیز نمیشه، شهر چتل نمیشه با یک بوتل. خو ګوري که چیرته زما په څیر دغه ټول هیواد دا فکر ولري چې دا فکر لرو، اگر کل هموطنای ما این فکر داشته باشه که این فکر داریم، پس کشور ما چی جور میشه؟ حداقل 50,000 نفر بیایه یک خسته بندازه، کشور تباهی میگیره، کثافات میگیره. نو باید هر کدام ما به نوبه خود په خپل نوبت باندې، په خپل هڅې باندې، په خپل وس باندې دا کار ونه کړو، این کار نکنیم. یو جمله هم که زده کو بل چاته یو زده کو، یک جمله را اگر یاد میگیریم و کس دیگه یاد بدیم.
د متن لنډیز. خلاصه متن: هغه خلک آن مردم چی که ګډ فرهنگ مشترک او ګډ تاریخ و تاریخ مشترک په لرلو با داشتنش په یوه جغرافیایی سیمه کې در یک منطقه جغرافیایی اوسیږي زندگی میکنند. دغه این د اوسیدلو زندگی کردن سیمی ته به منطقهش هیواد یا ټاټوبی ویل کیږي. چی گفته میشه؟ کشور و یا سرزمین گفته میشه. زموږ د افغانانو، ما افغان ها د استوگن سیمه جای بودوباش ما یا منطقه بودوباش ما افغانستان نامیده می شود. افغانستان نامیده می شود. هر څوک هر کسی که په افغانستان کې اوسیږي در افغانستان زندگی میکنه او د افغانستان طبیعت لري و طبیعت افغانستان را داره افغان بلل کیږي، افغان نامیده میشه. کس دیگه خدا نگویه که من پشتون هستم، من هزار هستم، من تاجیک هستم. وقتی در افغانستان زندگی کردیم همه ما به نام یک افغان هستیم. کله چې په افغانستان کې مو ژوند وکړ نو ټول د افغان په نام یادیږو. داسې نه ده چې زه مثلا وی که پشتون است و افغان باشه یا افغان باشه، وی که هزار است هزاره باشه. نه، همه ما اول افغان هستیم، بعد پشتون و تاجیک و هزاره هستیم. ټول افغانان، همه افغان ها له خپل هیواد او ټاټوبي سره مینه لري، با کشور خود علاقه دارند، محبت دارند. د دفاع او ساتنې لپاره برای دفاع و نگهداریش هر ډول، هر قسم سرښندنې و سرفدایی چمتو دي، آماده هستند. ما باید د خپل هیواد کشور خود د ریښتینو بچیانو په توګه به حیث بچه ها یا اولاد واقعی کشور د هیواد د ودانۍ او خلکو د سوکالۍ لپاره برای آبادی کشور و برای آرامش مردمش هر اړخیزی همه جانبه هلې ځلې وکړو، کوشش کنیم. دا اوس زموږ د تحصیل وست. ای بود درس ما و شما په فعالیتونو کې تاسو ته در فعالیت ها برای شما ځینې سوالونه دي، بعضی سوالات است. مثلا تاسو وګورئ هیواد کومې جغرافیایی سیمې ته وایي؟ کشور به کدام منطقه جغرافیایی گفته می شود؟ موږ ولی له خپل ټاټوبي سره مینه لرو؟ ما چرا با سرزمین خود محبت داریم؟ هیواد پر موږ کوم حقونه لري؟ کشور بالای ما چی حق و حقوقی داره؟ الوتونکي او څاروي ولی له خپل استوګنځي یا ځالې سره مینه لري؟ پرنده ها و حیوانات چرا با جای بودوباش خود، با آشیانه خود محبت دارند؟ این با شما جواب میتین و همچنان این دو سوال را که مردم چرا با کشور خود محبت دارند و هر چاته خپل وطن کشمیر ده ضرب المثل به چی معنا؟ دا اوس موږ د تحصیل وست بود درس ما و شما نن موږ د نهم ټولګي دریم لوست ولوستل. امروز ما درس سوم صنف نهم را کار کردیم. له هیواد سره مینه. زه می په خپل هیواد ویاړم، ما بالای کشور خود افتخار میکنم او خپل هیواد را باندې ګران دی و کشورم برم عزیز است. ټول هیوادوال می راته ګران دي، تمام هموطنایم برم عزیز است او هر څه چیز زده کوم و هر چیزی که یاد میگیرم هغه نورو ته ورزده کوم، او به دیگرها هم یاد میتم. بیا هم که چیرته تاسو پوښتنه لري، اگر شما سوالی دارین کولای شئ په کومنټ کې مطرح کړئ. تر بیا چې راځم تاسو ته نوی لوست وړاندې کوم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم. العموما تا بعد، بدرود.